او هر څه په رزق ملاویږي ماته ملاوي تاته ملاوي نه د ګرانۍ په نو ګراني خو دا ده کومې پارټۍ سره دې ګرانو عزتمندو خرقي کې موجود د اکرامپور ګلونه دلته ما سره موجود دي د اکرامپور بایزو خرقي ګلونه راځي رجو سره تو خبرې کوو دا راته وایي روز څنګه نظر ساتي په دې ټایم د کلي کې الیکشن کېږي څه فیلینګ تاسو مننه چې موږ په دې رنګ څنګه ټیم راکړه دې باندې د مولا دوا نن اتمه فروری ده چې ورځ ده زما څنګه چې دې کلام بہت بایزو خرقي عوام دي دا وایم امن راولي او دا فاکین دي با څنګه جوړه تاسو دې یو دی ډېره مننه خو ما اورېدلي وي دا جګړه چې سړی په خېټه وږي وي بیا جګړه کوي که نه نو موجوده حالات داسې جوړ دي چې ټول مطلب تنګ دي نو چې سړی وي تنګ شي نو په جنګ شي نو په دې حواله سره څه ویل غواړې زمونږ د تېر شوي حکومتونو ګراني ډېره زیاته کړې پتا خو به نه کېږي ولې چې تا ته خو تیاره میلاوېږي که نه او مونږ چې کوم سټرګل کوو مونږ ته ګرانه ده جی دا رزق په دا دی چې آسماني دی او دا دیني څوک هم چې کوم دی د روټۍ د لاسه ما په هندي مړه او هر څه په رزق ملاویږي ماته ملاوي تاته ملاوي نه د ګرانۍ په جی جی نو ګراني خو دا ده چې بس د کومې پارټۍ سره یا پارټي خو دا خو د ضمیر پورې خبرې ووټ خو دا خو څوک چاته نه وایي زه به خپل سوچ کوم دا شاته وګوره هغه لیکلي دي باچاخاني پکار ده دلته دا وګوره جمعیت علما اسلام د مولانا صاحب د طرف نه ټول د ډېر د پی ټی آی نو د کومې پارټۍ ګوره جي چې ما ته کوم سړی ګرفتارۍ به یېرېږي یادونه نه چالو یاد ته مالا ګرفتاره نه نه جي نه بس ما خپل یو سوچ دی خپل ذهن دی موږ غواړو چې ته موږ ته ووایې چې موږ هم هغه کس ته ووایو ټول ته دا وایم چې چا د څوک ښه ښکاري هغه لکه راسه مړه یا زما خو خیر خو ټول ښه دي نو بیا الیکشن څه لګو په دا ټول بدل تکې راولو بس په اسلام آباد ته به بوزو الیکشن ته څه ضرورت دی که نه داسې نه ده ټیک داسې چل دی موږ په دا الیکشن اصلي یو دا غونډه کې دي نور زموږ د رایې او زموږ د دغه سره اخلیت زموږ د رایې سره اخلیت خوشحاله کړه الله دې ونازوه ډېره مننه خوشحاله